دې کور کې بس دا یو ماشوم د شور و چې تا مړ که دې کور کې بس دا یو ماشوم د شور و چې تا مړ که ظالمانو داسې کاشف بېشمېره ډزله کېدلی دی ظالمانو د شپږو خویندو ورور و چې تا مړ د دې سپین ږیري پلار د لا سمسار چې تا وسوه د دې سپین سرې مور د سترګو تور و چې تا هغه خو به د جرم د نامې نه هم نفرت کړو هغه بیخي منګه ډېر بې اثرې پاتې شو منیر خو د مینې کروندې ته او ملا تړلو منیر خو د نفرت بوټي له لورو ته بسم الله الرحمن الرحیم میاشت د روژې ده وه ماړو غوښتل نه چې زه دې راشم یو داسې واقعې له چې په هغې کې د کور د سرسري ټول شهیدان شو مړه شو په عمرزو کې دغه واقعه دومره زور واغېشته او دومره چغې ګڼې شو چې ما ډېر غوښتل چې یاره د دغې ماشومانو د کرکې د اواز زما د غوږ له رانشي خو خدای راستي که مونځو او که لارو که سفرو د دغې ماشومانو چغې او دغه سهرې زما د سترګو مزغونه وتې مجبوره شوم نو رالم ما چې کله بسم الله کوله د دې پروګرام نو د دې شبیر سجاد او د کاشف په دغه اوجره کې جي هغه د جنازې کټ پروت نو ما مرګرو ته وې د جنازې کټ راوالي د دې کور ته راوړې ما وې او د دغه جنازې په دې کټ کې هغه یتیمانان کېنه وې چې ما خلکو ته دام پته ولګي چې هلکه غلط شوی وی درې ویشتلو خو د هغې نه بس هغه نور هم ویشتلو که نه نو دام څنګه پرېښودل که ما له دغه قاتلان په ګوتو رالل نو دا به زما د ژوند اولنی انټروي چې زه به ترې صرف یو سوال کوم بس چونکې په دې کې قاتلان نو ګیر نو ما ته وینا وي چې یاره ته ولې نه ځې نو ما یاره په تش قبر مې ولې ودرې چې بیا قیامت جوړ کړم خو خلکو وی نه ځئ به نو زه رالم غم راځی ما وی که دا قاتل ګرفتار شو زه به صرف یو تپوس کوم زه به ورته یم یار تا چې کله ډس کو تا به یو مهرباني بله کړې وه چې کور کې ورته یو سړی پرېښی وی یار تا چې کله ډس کولو نو تا به دا سوچ کو چې یو سړی ورته پرېږدمه نو زه دومره خو به یې که نه چې بیا به یتیمانان راټوکېږي نه بیا به چېرته کونډه چېرته د خان سموار لاندې لوښي نه وینځي بیا به د عمرزو په دې کوڅو کې د هغه یتیم واړه چې ته خیر ته نی ناست نو ما به صرف دا تپوس کو چې یار یو کس پرې پکې ضرور پرېښی وي چې کم از کم یو خور په پردي کور کې وینځتوب ته خو نه وې ناسته که نه یتیم راوټوکېده او د چا له کبله او اوس دا مورمه چې ریاست بیا د مظلومانو سره وینو درېږي یاره یو بله پارټي څه ډېره زوروره ده مړه زه یو زورور منم چې هغه صرف بادشاه دی په ځمکه هر سړی خورین دی او ډېر زیات کمزوری دی خو دا چې په کومه خوره انصاف نه کېږي په هغه خوره مړه فصل هم نه کېږي یو نه دوه نه او درې کسان د یو کوره د سر سړي مړه شو نو کور هم چا ته پرېښوده د کلي یو صحافي مرجان به یې راته وي د کور مشري د دوه درېو کالو ماشوم ته پاتې شوه په دې کور کې اوس مشران هم نشته دا هغه کور شو چې د دې ماشوم ځان له د دوکان نه پی هم نشي راوړې دا کور داسې مشرانو ته پاتې شو په لار کې مې د شهید یو روکی په دې غېږ کې دا واله کلیواله دا د عمر غم دی پاک مولی دا باندې اسانه کي دا کاکې ده د دې پلار هم لاړه ورسره دوه نور هم لاړل کور بلکل تش دی دلته کې یو ګاډی ولاړ دی څادر یې پې اچولی دی که نه لکه تا چې لکه په قبر څادر اچولي
دا به همدغه شان ولاړ وي پوه شوې دا د شبیر شهید ګاډی دی ښه زه د کاکې انټرویو خو تاسو اورېدلی نه زه سره بیا هم کوشش کوم چې زما کاکې څه وایي زما کاکې څه وایي زما ډېر ښه شته کاکې ده زموږ حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ له پوره انصاف هم راکولی شي او زما د پلار او د دوو ترونو چې کومه تنخوا ده هغه دې برقراره وساتي ځکه چې موږ به خپل ایجوکیشن سر ته ورسو او موږ چې کوم خوراک دی هغه به موږ پوره کړو سکول ته وځو ښه سکول ته به خامخا ځې ښه موږ به د سکول ته هم لیکو موږ به د کتابونه مو لیکو ښه بچي ښه خفه کېږې به نه ښه په دې کور کې دا ډېر ماشومان ناپوهه دي شکر دی چې نه ناپوهه دی چې کومه پوهه ده نو هغه دا دی هغه دا د په اوښکو سر ده بچي جاړه مخه ستاسو داسې کېږي چې کوم بحق ورسېدل دا مې کزن دی او په دې کې دې ماشوم پلار شبیر دا مې اوښی کېږي او دا مې خوری دی په دې کور کې څوک هم د سر سړی پاتې نه شو بس دغه ماشومان دي جي هېڅ څوک هم پکې نشته جي تاسو ایف آی آر کړی دی او جي موږ ایف آی آر کړی دی تاسو څه ګڼئ چې انصاف ورته میلو شي که نه یاره جي تر د اوسه پورې موږ ته داسې څه نه محسوسېدل اوس آی جي پي صاحب راغلی و هغه وویل چې زه بس ډي آی جي صاحب و جي هغه ویل چې موږ زموږ پوره دغه تاسو سره دی او موږ به تاسو سره کومک کوو خو لکه د هغوی د راتلو موږ له صرف تسلي راکړه جي نور زموږ څه دغه موږ ته نه ښکاري جي موږ ته دغه ښکاري چې زموږ کوم قاتل دی هغه لاړې ملیشیا ته هغه وطن پارک او لاړې باغ یې وکړله دغه دا هم د پولیس یو سپورټ کیدی شي ځکه چې که هغوی دغه نه وی نو انوسي چا ورکړه جي د هغې هر څه چا وکړه زه خو چې عمرې لاندې ځم نو ما ته ویې لاړ شه تاڼې نه کلیرنس سرټیفیکیټ راوړه نو دا څنګه کیدی شي په یو شپه کې ته په 10 غنټې کې د هر څه ته مکمل کړې او ترې بیا ځې دا تاسو ته څنګه پته ولګېد چې یاره دی ویشت دی د حجرې نه تاسو په خپل لاړې هم کتل کړه زه په خپله 2:30 بجې خبر شوم بیا چې ما خور ته مې رنګ کړو نو هغې اوچت نه کړ بیا مې اوښي نمبر میلاوه د هغه نمبر بند و چې بیا مې خور ته وکړو نو هغې سلګۍ والې نو چې بیا مې کټ کړ بیا مې رنګ وکړو چې یاره دغه شان لالا هغې 3 واړه مړه دي او دغه شان چې زه رالم ته مې تپوس وکړو نو وایي هغه تنګي هسپتال ته دی بیا موږ 3-4 غنټې موږ بیا په عمرزو چوک کې احتجاج وکړو موږ له نه هلته پولیس رالی نه د دې علاقې ایم پي اے رالی نه ایم این اے رالی هېڅ څوک هم نه زموږ دغه به صرف زموږ میډیا والا سپورټ کړی دی زموږ څه سپورټ شوی موږ له میډیا سپورټ را کړی موږ له نه پولیس را کړی دی او نه راله بل داسې دغه را کړی دی خلک سخت شوي نه دي کلیواله ډېر یاره جي دا خو ډېر زیات سخت شوی دی چې لکه ته 2 ولي او بیا یو پسې سوال جواب وکړي بیا هغه دیرونو ته ګوري او ته هغه مولي داسې شوي دي دا همدغه شان شوي دي جي دا 2 شبیر او سجاد دا دواړه تلي دوی له پیسې وې وړلې دوی پسې سوال جواب کړی او دوی لاړل او هغې پسې بوتل چې هغوی هلته پیسې ورکوي هغوی هلته شهیدان کړه بیا یې په کاشف پسې سوال جواب وکړو چې راشه تم پکې ګوتې ولګه سبا به تم وایې چې ما ته دغه نه دی شوی ما ته منظور نه دی پسې کاشف هم بوتلی دی او کاشف هم پسې دا څو ډزې وویشتل یاره جي داسې شمار نشته جي او کتل په تخته باندې په تخته مې وکتل جي هغې هغه هر څه مې وکتل که شبیر په دې سترګه باندې لګېدلې په دې ځي ته ګولۍ راوتې وه دغه شان غاړ غارې پکې کړی جي په زړه لګېدلی دی داسې سجاد په زړه لګېدلی دی داسې کاشف بې شمېره ډزه لګېدلی دی د کاشف ډېر زیات لګېدلی جي دا په موږ کلیوالي دا کاڼو دا باران ولې نه کېږي زه حیران دا یم چې په دغه وخت باندې قیامت وایي نه دی راغلی چې ته 3 واړه ورونه ولې ته داسې مور پرېږدې جي
داسې مو قسم په هغه بس زه حیران دی د هغې زړه ته سلام دی چې هغه ولې نه مري. ها زه مور سره خبرې کولی شم؟ زه به مور سره 2 خبرې کول غواړم. کاکې ته څویم کې سبق وایي؟ څلورم کې. څلورم کې. او نن سبا چوټیانې خو لا نه دي شوې که نه؟ نه. ته پکې د چا لورې بچې؟ د سجاد. سجاد. بابا خو ډېر خوږ دي که نه؟ مور ته لږ اواز وکړه. څه مې غوښتل خو ته خپله کاکۍ راته ودرېده. ما پرونه ماسخوتن لمونځ کوو سوچ مې لا کړو چې یاره ما به الله وبخي و که نه. او ما دا سوچ کړو تا به الله په څه بخي. فیل شوم بیا مې دعا وکړه ما الله بس ته مو بخې. یاره په دې خاوره دا څنګه خلک راګډ دي یاره د خلکو له پلاران شو کوي زمونږ د غېږ ماشومان څه به نه وایم یار پاک مولا دی د خلکو سره پوه شي. ګاډي را منډه وخي بابا هغه کړکۍ باندې چې موټر سایکل را ننوځي بابا اوس هم د بابا پته مری دا ماشوم د ګاډي د غر پسې به منډه وي که نه؟ ګاډي په غر پسې منډه وي بابا. کلیوالو د هغه مور سره ستاسو ملاقات کوم چې د دې ملګري خبره ډېره تکړه ښځه ده یاره چې لسته یتیمانان لکه راوټکېدل د سر سړي دې مړه شو. تا ته سلام دی دا دومره غم دی څنګه برداشت که وای 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 پاک مولا خدای داسې غم په چا راولي نه. په دې معاشره کې انصاف وي بیا به دومره قتل کېدی نه بیا به دومره ظلم کېدی نه بیا به دومره بې حسي هم کېدی نه بیا به دومره قتل عام هم کېدی نه. خو په دې معاشره کې انصاف نشته. ښه بیبې ښه په دې کور کې چې ډېر هم ګلونه راوټي کېږي د دې خوشبويي او د دې ګل ښکلا به خدای راستي په چا مخه نه لګي. د دې کور اصل ګلونه یو ظلم ووال د دې کور هر در دیوار هره پاڼه که ډېر هم ښکلا لري ډېره بدرنګي پکې راله ځکه چې ظلم پرې راخور شو. او د دې نه هم غټ ظلم دا دی چې کله دې خلکو ته انصاف میلو نشي نو بیا به څه کېږي. هلته مورکۍ ناسته زه به هغې سره 2 خبرې کوم. اول خو زه ستا نه معافي غواړم بیا درنه بخښنه غواړم. اول به ما معاف کې چې زه ستا غم تازه کول رالم خو دا مجبوري وه چې زه تاله رالم. اول مې ته معاف که چې یوسف راغی یعنې قسم دی که زه راتلم مه که نه چې زه در خپل محل ویم نو ته به زما په حالم خفه شي چې په ما څه تېر شو زما په کور کې څه پاتې شو. دا خو ستاسو حق دی دا پوښتنه ته خو راغلی یې خو زما د حال معلومات کې چې په ما څه تېر شو او زما په بچو څه تېر شو دونه ظلم دا دونه دغه زیاتې څوک کوي ولې په آخر یو ګناه وښیي یو خطا وښیي زما را بچو یو څه سزا وښیي زما بچي خو یو مظلومان د خپل نوکرۍ سره معمولي نوکرانو خپل هغې باندې خپل بچي خپل گزاره کوله بچی زه شوګرو بیمار یم ما سر بیمار یم 20 دینې داسې سر کې ما ته په غوږونو کې دغه لګېدلي مشینونه لګېدلي دي. دا انګیان دی ته پکټ داسې پاتې شو ځوانه ما 2 لوڼه دي بس صرف 3 زامن مې 2 مې لوڼه وي دا لوڼې ما ته پاتې شوي تور سرې په خپلو کوټو کې خپلو بچو سره ناستې دي. دا زما زه د دې غم طاقت نه شوي زما ته وګوره ته په خپلو مور ویل چې دا ما ته یو مور جاړي یو مور خو خپه
ویل چې زما مور به داسې خفه شي یا به دغه شي نو زما دې زړه ته وګورئ چې دا اوس زه خو په خپل سلګي نه زه خو نه یم چې زما بچي مړي دی به راځي او ما له به دارو کوي زما په خپلو بچو به ډاکټر کوي دارو کوي زما در یو حال خو یې د دې زما بچي مړه شوي دي په ځمکه مړه شوي دي بې ګناه مړه شوي دي په خپلو پیسو مړه شوي دي یو حق دي دا خو دنیا خبر ده د کلي کې تپوس وکړه چې یاره دا څنګه شوي زیاتې شولې وي بې ګناه شوي دي ولې څه چلو انصاف ورته ملو شي که نه انصاف په ما ته ښه صحیح میلاویږي زما چې دې لوڼو ته کړی دي طالبه کو چې موږ انصاف راکړي ځکه چې موږ انصاف غواړو زموږ د ماشومان مستقبل څه شو دي بس کې دی بلارو کې به لغړېږي توغړېږي خیرونه به سبا غواړي د باندې مور به صحیح بس دی بس علاج نه بس وکړي موږ یو موږ سره خو سهاره پاتې نشو کنه هم دغه هغه لاړل هر څه ختم شو واړه واړه قطره قطره بچي پاتې جی تاسو لیدل نو زه خو څه ووایم د دوی خو چل دا ویډیو زمانه دین بچو شوه زمانه مسول خدای گو زه تا زه ستا اړه ته سلام کوم چې ته دومره تکړه ښځه یې که نه کینه ماله زه خدای نه سوال کوم زما په خولې خو زه د خپل همت اوس د خدای نه سوال کوم چې یاره ماله داسې همت راکړي چې زه یو خبره تا ته تکړه ښځه یې خدای گو ډېره تکړه ښځه سم په خدای زه بچي اوس دا غواړم زما بچي دوی چې دي سرکاري نوکران دي د هغوی بچي دي د هغوی ښځې زه د هغوی اماني تنخواه غواړم پنشن به کېږي خو د هغوی چې څه تنخواه ده هغه د هغوی بچو ته میلو شي پوه شوې د ما شبیر زوی دی په پېښور په صدر کې د ایفسي کې نوکرو د هغه بچو ته به صحیح تنخواه میلاویږي بالکل به میلاویږي بالکل پوکه به ورکو او دوی به پې هغه نمري او نه به اوږي او نه به هغه به ني بل زوی مې پتنګي په هغه کې دی یو غریب سړی یو چوکیدارو د وکیلانو سره او د ججانو سره هغې نه تپوس کې چېرې دا سجاد کم قسم سړی و د هغه بچي دي د مشره لور دا په نهم کې سبق وایي بله لور دا دغه په څلورم کې ټول خوراکیان دي ټول ماشومان دي خوراکیان دي که سم نشته که نه ماشومان دي ټول ډېر واړه دي که نه څوک هم پکې نشته څوک هم نشته که نه جړه زموږ د څه ده دا د هغې لور ده دا خو بار ته راوتو نه ده که نه پېغله د نهم کې سبق وایي په دې خرج نه کېږي بل زوی دی دونه دا تاسو ولیدل که نه دی بله لور ده د دې خور ده هره څلورم کې سبق وایي اتو کالو ده دلته وایي د استادانو نه تپوس کوي چېرې دا سجاد او ردیره دي بچي داره بله داره دلته ستا مشرونو ده دا زمان درې واړه مشرانو موږ ډېر بې اثرې پاتې شو موږ داسې شو چې زموږ د ور د بندېدو هم څوک نشته چې موږ له د ماسخوتنې ور بند کړي موږ به څه کېږي موږ خو پردی موږ واده شوي موږ به خپلو کورونو ته ځو دوی به څه کوي زما دا مور به څه کوي دا خو ډېره بې اثرې پاتې ده که نه دې دوایانو به څه کېږي دا به آخر کې چلي او انصاف به موږ ته پوره میلاوی ډېرې خبرې به هره اوښکه به داستان لري هره اوښکه به داستان لري او هره کریکه به انقلاب جوړوي خو صرف یو څو خبرې کوم بیا د دې کور وځمه وایم یاره مور به اوس هم پته مئ چې ته کاشف را دن نه شو زما د شوګر دوی به ورسره وي وایي به چې چېرته کې دلته کې اوس هم شبیر را دن نه شي چې بچو له به سوسو سودا راغوستې وي د کور درې کسان جي یو نه دوه نه درې کسان یار شهیدان شو هغوی ته د هر یو شهید نه څلور پاتې شو بیا ګوره هغه خویندې به هم دا سوچ کوي چېرې لالا دې خدای لري نه اختر رانغې یاره خویندې به هم دغه پته مه وي یاره دا دومره ظلم یاره زه حیران دا یم چې یاره په موږ پښتنو څه چل شوی دی او بیا په دې روژه کې چې کم قتل عام شو زه حیران دا یم چې په دې خلکو څه چل شوی دی یاره بیا ما خبره کوم قاتل ته دا وایم هسې به دې یو سوچ کړی یار هسې به دې یو سوچ کړو چې یار ډس کوم چې یو کس پکې پرېږدم چې ته خور په پردو تمبون ودرېږي هسې ورته یو کس پرېږدم چې بېبې ته یو زوی ضرور ودرېږي چېره خیر دی به دوه لاړل یو خو شته که نه چې یو یې ورته پرېښو چې کله خور ته خو دا احساس وی که نه چېره په لالاګانو کې به شبیر به وي کاشف به وي سجاد یو لالا خو به پکې وي که نه یاره خفه په دې شمه چې تاسو هغوی ته کټو د کونډو ړونډو یتیمانانو پرېږدئ نو په دې ډېر زیات خفه شم که نه یار ډېر زیات خفه شم که نه
زمونږ دا کور چېرته په چا اعلان کړو دا پټۍ به زمونږ کابل ته لاړه شم چې به په ګاډي کې کښېنم زم خیر به غواړو ولته نو خیر به غواړو دا پېغلې به زه په کوڅو کې زه پېغلې ګوریانې د قطرو سره به په کوڅو کې ګرم کله به ملاویږي انصاف سرکاري بچو ته دې پوره تنخواه چې خور موږ ته انصاف راکړي پوره انصاف راکړي موږ د عمران خان دا اپیل دی چې دوی دا خو د مدینې ریاست دی که دلته به ظلم زیاتې نه کېږي دا تبدیلي خو دې راوسته اوس موږ ته دې تبدیلي حل وښایه که نه دا تبدیلي ده که چې رونه لاړل کورونه روان شو غر د کورونه مقبرې جوړې شوې کورونه خو مقبرې شوې که دا خو موږ خو ټول جمدي لاشونه ګرځو لګیا یو دا څه دي د مدینې په ریاست کې د ډېر پاکیزه او ډېرې باعزته د خویندو دا فریاد به عمران خان یقینا چوري هغه ته به رسي هم وزیر اعلی صاحب ته به هم دا خبر رسېدلی چې کوم ډي پي اوز دی د 400 هغه ته او چې کوم اعلی چارواکي د پولیس دی هغې ته به هم رسي پښتنې په دې پوه دي چې وزیر اعظم اعلان د مدینې د ریاست کړ د مدینې د ریاست اعلان خو شوی دی خو د مدینې په شان انصاف هم پکار دی او دا حق د دوی دی دا انصاف د دې حق نه د دوی قلنګ دی چې موږ انصاف ورکو بابو دا خبره بس په دې راغونډوم ستا مړه ډک او زما مړه ډک د دې نه مخکې چې دا د کونډو رونډو او د یتیمانانو کور شو مور همدغه اسواس خوري چې اخر کېږي بس پکار دا ده بالکل دا د مور خبره بالکل ټیک ته چې ریاست د دې د بچیانو د نوکرو تحفظ بیا په دغه شکل کې وشي چې هغه تنخواګانې د جاري وساتي ما ته پته شبیر کاشف او سجاد بیا په دې تمبو نه راځي خو دا ما ته ګوډه تنخوا چې کله په دې کور دننه کېږي نو کم از کم دومره خو به کېږي چې یو کاکې به بیا سکول ته روان شي دومره به کېږي چې د بیبې د شکر دوی به په ټیم راځي دومره به کېږي چې دغه شهیدانو دا قطره قطره بچي به دومره راغټ شي چې د مستقبل ښه لارښوونې ویني نور خو به هېڅ نه خو د سجاد دا خورکه چې نن جړغونی ناستره کم از کم دومره احساس خو به ورته وي چې د روډ هغه ماته ګوډه تنخواه کور ته راځي کور پې روان دی حالانکې کور روانېږي نه اوس خو کور روان دی د دې کورنۍ سره د مالي مرستې دپاره خو اوس څوک هم نه دي پاتې چې زه د یو نمبر تاسو ته ویم د دې کور یو تره زوی د دغه شهیدانو کېږي زه هغه ته یم چې خپل نمبر تاسو سره شریک کړي تاسو که د دې کورنۍ سره څه مالي مرسته کول غواړئ نو د دې نمبر حاضر در خپل نمبر تاسو ووایئ 0334 092 4616 یو ځل بیا ووایئ 0334 092 4616 ډېره مهرباني ستا د کور وځم د دغه دعا سره چې رب عزوجلال دې تعالی ډېر صبر درکړي ښه منم